دا رحمان بابا چې زه درته وړاندې رستو کومه دا سه معمولی سړی نه و، دا ما لیدلی دی، دا ما لیدلی دی. د نن نه 28 کاله مخکې زه د اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم. 28 کاله مخکې د قبر جوړېدو او زه تللی وم. چې تللی وم نو لحد سرای بنیاد کنستی او خاریان چې دی ګلکارانو نو زه بنیاد ته ورکوشم. هغه ځمکه خورجنه غوندې ده نو داسې په جبل مې د لحد سایډ اووالو چې اومې والو غراب شو چې په دې مخ باندې هغه دیوال ورسوری شو چې دننه ګورم اوس مړی پروت دی. دومره دومره زلفې دي، دومره دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوی کړي خامتا کپنې دي. اگلکارانو پاس چغه کې چې اوتیا خدا نو منه کې کرنے اوتیا مال تسی بھی تلے آو مال تاسو ملاندې راشه. اغیم را کوشو سټوډ رپی او یریږي. ما غی ته په انکو کې وی چې تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تو تسی منو چیک لاؤ. زلاس ورنه نباسم کدی مړی رانی وما کنه نو رامې کا گئی لاس میں ورنه نه استو پدې مخ لاس وا پدې ګیرا کپن پدې زینو پدې لاسونه سر وخته پاک ځای کې ناستم داسې پروت ته لکه وستي چیخي لکه وستي چی. یو 15 منټه می په لاس والو مال کې دې شي چې ډانچي 15 منټه چې ښه تسلی مې وشوه. هغه د سر لارې چې په وختو کې وتی و قسم په خدای چې هم صفاخ کاری ده دا د سترګو باڼې نرای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورته لاس ووال دغه جلاس مې یو ځل نه نستونو ډاډه شوم کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زره غ سوره بند हमरा خلق زیارت کا پسل مرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه ہوئی او په سیکل را سور شموته نراله